د مور د وړه د ټولې مزای د جنوبي وزیرستان اونره د پښتونخوا وطن د هر یو بټ نه چې څنګه ملګري راغلي دي خصوصا د پښتون ژغورنې غورځنګ د وړه تنظیم ته زه د زړه د تله مبارکباد یې وایم شاباشي یې وایم چې په دومره مختصر وخت کې یې دومره غټه غونډه ارینج کړه یقینا چې دا صلاحیت خالي په پښتون ژغورنې غورځنګ کې ده ملګري دا ځکه تقریبا تفصیلا ټول مجلسونه وشول شاید چې داسې یوه خبره پټې وي چې په باندې بحث نه وي شوی د میشتو دا ځکه د ټولېدلې بنیادي مقصد په غونډې د مهم مقصد دغه ده چې میشتوس ملګری میشتوس وریر د پښتونخوا وطن یو ډېر مبارز یو ډېر پیاوړی ځوان یو ډېر پیاوړی مشر تاسې د جنوبي وزیرستان MLA نن د کراچۍ په زندان کې پرېوت ده واضح کوي د جرم سره ملګری علي وزیر داسې باجوا غوندې کرپشن نه ده کړی علي وزیر د جنرال کیاني غوندې زون ته جزیرې نه دي کړې علي وزیر د قمر باجوا غوندې ټوله کابینه یې پیدګان نه دوله چلیې بلکې د ده ټوله قبیله د وطن په ننګ د وطن په غیرت باندې شهیده شویدو ته جرم بل نشته ته قصور بل نشته ته واحد دا یو قصور ده چې په دا وطن باندې اعلان کړی ده په دا وطن باندې غیرت کړی ده چې په دا وطن یې غیرت کړی ده چې په دا وطن یې نام کړی ده نو دا د وړه په پښتنې د جنوبي وزیرستان په پښتنې اولارو پر ټولې پښتنې باندې دا فرض ده چې د ده د رهایۍ دپاره میشتو نن خالي دولته احتجاج ونه کړي په لرو بر ټول افغان وطن سے احتجاج وکړي او تر هغه وخته پورې خپل احتجاج جاري ساتي چې تاسې پورې پاکستان ریاست وزارت لاتینه مش په دا مجبور کړی دی چې علي وزیر رها کو ملګري علي وزیر MLA ده د کچرې د خپل MLA تمه د آسایشۍ نه پیدا وغوښتلی نو ته به دومره مال دولت ګټلی وای ته به دومره پیسې ګټلې وای چې د ده او د ده د ټولې قبیلې او د ده هر دین کې دوې درې نسلې لپاره کافي وه خو هر څه مراد هغه ټول وزارتونه هغه ټولې کیسې چې د پاکستان د ریاست طرف ته وخت په وخت د هغه عام فرمیشته شوی و هغه ټول یو ترایف ته تیاری دي دا د قوم ننګ یې ورخوستی ده دا د قوم غیرت یې ورخوستی ده ملګري داسې کوي میش الیکشن ته تي یوه وعده مې د قوم سره کړې وه او یوه خبره مې ډېره سپینه ورته کړې وه سپینه مې دا خبره ورته کړې وه چې که ته ووټ د ډنګې دپاره راکوې که ته ووټ د روډ دپاره راکوې که ته ووټ د سړکې دپاره راکوې د ډسپنسرۍ دپاره راکوې دا مهرباني وکړه دا ووټ مې شته مه راکوه دا خبره مې ښه په جار ورته کړې وه یو لوز مې د قوم سره کړی و چې د دنیا هر یو پلیټفارم مې شته ملوي شي که د پاکستان د اسمبلی فلور وي که د سره د پاکستان یو بله اداره وي که د دنیا هر یو اداره وي هر یو پلیټفارم وي میش به د خپل قوم مقدمه
شپ نرا شپ غیرات سره ان شاء الله دا د کوم مکالمه میشتن یو تپش کوي و د خدای په فضل سره ملګری میش د خپل قوم سره کیم لاوس کړی میش د خپل قوم سره کیم وعده کړی و د خدای په فضل سره د خپل واس مطابق میش کوشش کړی دا علي وزیر کوشش کړی دا چې د نن ورځې پر میش پاسه سرخروشي او خپل وعده مې چې کیمه د قوم سره کړی و هغه وعده مې سره ورسوي او هغه میش په داسې طریقې سره ځان ته رسولیدو چې دا د پاکستان فوج دا د پاکستان نه لري دی به چې په ټول وطن شي پریشاني نه کړل دی به چې داسې کوي تر هګر وستل دی به چې داسې کوي په دمیر وستله دی به چې داسې کوي القاعده وستله دی به چې داسې کوي ازبک تاجک وستل د یو ته به دا ویل چې دا دهشتګردۍ شی دا لوکل خلک ملوث تا دا ملځای پسې ملوث دي دا منځای پسې ملوث دي دا منخیل پسې ملوث دي دا د خیبر شینواري افریدي پسې ملوث دي خو ملګري دې غورځنګ د برکاته نه او دنیو به دا خبره کړه دنیو به دا خبره ورته تسلیموله نن د دې غورځنګ د برکاته ټول دنیو ته وایي چې د پاکستان فوج په دهشتګردۍ سره ملوثه ده د ټولې دنیو سره دا خبره کوم که امنسټي انټرنیشنل ته روغلی که هیومن رایټس واچ ته روغلی او ایس د سیورز مخته د امریکې د سټیټ ډپارټمنټ د هیومن رایټس کمیټۍ چې کوم ریپورټ ایښو شوی ده په ریپورټ څخه دا خبره راغلیدو چې د پاکستان فوج او د دې ادارې دا په ایکسترا جوډیشنل کیلینګ سره ملوث دي دا د پښتون غورځنګ چې کومه مبارزاتو دا درسته دو او دا د سردار عارف وزیر او دا د ارمان لوني شهادتونه چې کوم شوي دي دا څنګه شوي دي چې دوی د خپل حق لپاره خبره کړه دوی د خپل وطن لپاره خبره کړه دوی د خپل افغانیت لپاره خبره کړه دوی د ترهګرۍ خلاف خبره کړه او دوی د هغې سامراجي سوچ خلاف خپله مبارزه کړه کومه چې د تېره څلوېښت پنځوس کاله د ریاست په دا خوره باندې مسلط کړي دي ملګري تفصیلا مجلسونه شوي دي زه تفصیلا مجلسونه شوي دي زه یوه خبره کوم دا دی کوي د نن بندیو ته خبره وشوه د میاشتو څو ډېر پیاوړی ملګری چې هغه یقینا چې د ریاست د پالیسۍ او د ریاست د جبر داسې مقابله وکړه چې په دا موجوده سیاسي تاریخ چې د هغې مې بل مثال نه میلاویږي زه د حنیف پښتین ذکر کوم چې حنیف پښتین د تیرې دویست کلونه دی د باندې په جیل سره وایي مو په خیال سے په دا غورځنګ سے او په دا تاریخ په دا تحریک سے په غونډه د زیوت جیل حنیف پښتین تر کړی ده په دا نه مخته سردار عارف سعید تر کړی و خو ملګري ورسره میرا ملګري دي یوسف علي د لوی د برطانیې د پی ټي ایم ملګری ده دغه شی پروفیسر اسماعیل او د فکر والا چې کوم د بنیاد کې سینه جوړ کړل هغه یا مو په خیال کسلس کې دی شرم وای پر اساس سے دغه شی د وې سبدال او نه هغه ملګری چې کوم دی په ځندنې شدي میش دې سټیټ د وساتت سره د پاکستان ریاست ته یو ور بیا د مطالبات دي چې دا نړۍ څلور مشکله کله چلوي ده دا د جنې خلک ټریلر چې ورسېدو دا دوی پیرا فلم نه کتل پیرا فلم د خدای په فضل سره چې کله د رشوت تېره شي رشکې حالات سره ټیک شي د موسم به د هغې نه باید ته هغه پیرا فلم کسې چې دا مال اسلام آباد ته راته راوځي دا د جنې خلک ولا هماسې رشکې خلیج جلک ته توشاله چې دا مال سوي سره دی ملګري د علي وزیر کیس د تېرې یوې میاشتې نه د سند های کورټ ته ورغلی دا فیصله نه زه دې سټیج د پاکستان عدلیه ته دا وویل د پاکستان د دې تاریخ څلوېښت شلونه پته شوی دا د مولوي تمیز الدین د کیس ته روغله هغې نه بعده د ضیاءالحق مارشل کا وکړې یا د پرویز مشرف مارشله وکړې هرې مارشلې ته دوی دوام ورکړی یا په هره مارشله باندې دوی ته پړک ولیدو امید صاحب یایي چې دا بحث ملي ژوندرات تخصیص دي د موجوده د پاکستان عدلیې ته دا خبره کړي چې دا عدلیه د
دادی و ریاست دے سدین کے شہروں میں آخری امید میش خدا خبر سار فروز تجرائی و غلام ریاست تا باشہار ایوائے درا دے ملکوں نے دخبر غلاموں نے خلاف استمرائی بیجی خدا ریاست سے غلاموں کری کو بیائی بیجی تداوی آئی جدا دیا دا آخری امید کدے دے ورستو دے قوم و دے وطن دے خالکے دے دینا آخری دا امید تکسو بابا خالق جیس بابا خالق اخبر پیسرے کو نو مربانی وکی دا خالق اخبر پیسرے تا جام ہم مجبورا ہوئی سکا چھے پسستن بنے دائی آخری اعتماد یا ختمشی نو دا ورستو بیا چیرے سی نو میش عدلیاتا دا خوست کی پا خیر سے دا دے امن خبر آکا ضروری خبر بنی دی دا رہا تو خواشم دوئی دوئی درائی تکی میں کل پوردوش وقف جدا طول پاکستان مخابر سے مثال دا دے پاکستان پورد دا بکائی یا دا آئی یہاں پر چند دن پہلے وانا میں آئی ٹی ایف سی نے احمد زائی وزیر قبیلے کا ایک جرگہ بلایا اور انہیں یہ انسٹرکشن دی مطالبہ نہیں انہیں یہ انسٹرکشن دی کہ آپ لوگ علاقے اور اس پورے ریجن کا امن طالبان کے حوالے کریں اور آج کے بعد یہاں پر امن و امان قائم رکھنا یہ طالبان کے رسپانسیبلٹی ہوگی یہی مطالبہ کیا تھا نا دعویٰ خبر ہے تکڑیا ہوا میں اس دیکھ سے پوری دنیا سے ایک سوال پوچھتا کہ دنیا کی کس مہذب معاشرے میں اس طرح کے عمل ہوتے ہیں پوری دنیا کو یہ لوگ یہ بتانے پر سارے اپنے ریسورسز استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے اور ہم نے اتنی قربانیاں دی ہے ہمارے اتنے وسائل ضائع ہوئے ہیں اور آج بھی جنوبی وزیرستان وانا میں آئی جی ایف سی یہاں کے قبائل کو کہتے ہیں کہ آپ نے امن و امان طالبان کے حوالے کرنا ہے انتہائی افسوس اور شرم کا مقام ہے لیکن آپ لوگ میرے خیال میں یک آواز ہو کر میرے ساتھ ان کو یہ جواب دیں کہ امن قائم کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے یہ ادارے جو تنخواہیں لیتے ہیں یہ پولیس اگر خود نہیں کر سکتے وہ جو ہمیں پتہ ہے یہاں پر بار بار اس بات پر تفصیلاً بحث بھی ہوئی ہے کہ پاکستانی فوج ایف سی یا جتنے بھی ادارے ہیں یہ یہاں پر امن قائم کرنے نہیں یہاں پر کاروبار قائم کرنے آئے ہیں یہاں پر اقتصاد یہ آپ کو یہاں پر اپنے جنگی اقتصاد کو دوام دینے کے لیے یہاں پر آئے ہیں تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں اس سٹیج سے کہ آپ لوگ مہربانی کر کے یہاں سے چلے جائیں اور یہ سارے اختیار پولیس کے حوالے کریں یہاں پر جو بھی معاہدہ ہوگا آپ نے وزیرستان کے مینڈیٹ کو اعتماد میں لینا ہوگا یہ جو وزیرستان کا مینڈیٹ آج اس پنڈال میں جمع ہوا ہے ان کو اعتماد میں لیے بغیر یہاں پر نہ فوج نہ ایس سی نہ پولیس نہ ڈی سی نہ کمشنر نہ وزیر اعلیٰ نہ وزیر اعظم نہ آرمی چیف کوئی بھی کس طرح کا فیصلہ نہیں کر سکتا یہاں پر اگر کوئی فیصلہ ہوگا تو یہ وزیرستان کی جو مینڈیٹ یہاں پر جمع ہوئی ہے فیصلہ یہ کریں گے یا وہ جو وزیرستان کا مینڈیٹ کراچی کے جیل خانے میں قید ہے اس کو اعتماد میں لیے بغیر یہاں پر کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا مگر یہ ڈاکٹولا کے ساتھ دیگے جان طرف تا رہو نہ دو ڈاکٹولا منصوبے ایگے شام دے پڑا دی چکیم نے تیرے 15 سال ویسکولنا پا افغانستان سے رہون دا او دا نوی منصوبے دیکھے دے پورا دی چیزا ٹول ریجن دی یوار بیاد افغانستان دے جانگ دے پورا استعمال کو وہ ملگری ہمیشہ پہاڑ تقریر شرائی واقع پڑا کون اور پلا ورز مو پوال جزیرہ شوار تکلی اپداری کرائی دا چہیز کس مایو قوات یا کا امریکہ دو کدے پاکستان فوج دا کا بل سکتی کا ایران دے کا بل سکتا
دا قصودینو دا سوچ تا دی د ذهن نه وباسي چې میش به د تشدد پلګاره د افغانستان ریاست په قبضه وکړي دا د لرو بر ټول افغان وطن بدا دے ادے بمان سے خان جوڑی سی تو ادے خلاف پہ مزاحمت کو ملگری ہے لیڈر ہمیشہ دے اخپل عمالنا دے قوم لیڈنگ کو دے اخپل ایکشنز نا دے قوم لیڈنگ کو میش ادے پلیٹفارم نا دے افغانستان دے رئیس جمہور اشرف غنی سے دے شخص حد تے پرادہ ہو گوڑی او دا او دا جرګیرنه ټول افغان قوم ته ورکوي چې کیمه فیصله د افغان قوم نه وي خواشه او په کیمه فیصله شي د افغان قوم د ټول افغانستان له لرو بر ټول افغان وطن مرضي نه وي شامله د دنیو یو قوات هغه فیصله په توس پر نشي مسلط کولای دا غورځوي به انشاءالله ته د افغانستان په ځای ویلوړي دا د انګورو خبره مو ته داسې کوي وکړه ملګری دغه شای د خبرانګو د ورسک چې څنګه بډرې دي دا بډرې د پاکستان فوج د اف سی او دا وکړه دا دی ګاټه واټه د پر استعمالوي دی به په یو صورت کې داسې کوي حالات درمل سی طرف ته نه بيزي هغه یو چمن بډر پټو نه هغه ونی ولو خو می جوا خبره وته کی چې دای دا خپل قبله درست کړو اخري ورته وایي چې دای دا خپل قبله درست کړو کچره خپل قبله نه درست ولا فبدا انسلازه د خپل وړه چې سنا ملګری دي اته تاسو دا خوښ چې دا لامل او دا جلسه دا د دین تور به پوت ډوران پوری کا باندې شي چې دا جلسه دین تور د میس پوت ډوران پوری کا باندې وتاوي چې بیغه نه بعد میز دای کس ویدای سره ویدای دا د ډوران پوری کا باندې دای د خلک څنګه وی ملګری دا دکای نور پشان بنیادی خبرو کړه د سره زه اختتام یا کړ چې په نظم په مضبط او په منظمه طریقه او په سوچ او فکر به خپل مرام ته ځون رسوي تحریکي شي په چا د چې موږ خپل سینې شستې دي په تحریکي شي په چا د چې موږ خپل اجرا د خپل وریر سره د خپل عزیز سره ټیټای شي په تحریکي شي په چا د چې موږ د کینې او د بغض او د ذاتي مفاد د چارو نه خوري دا یو مرام چې کوم ځون ته ټکرای دا ځکه چې دا کینه او بغض او دا حسد چې سره وي دا یو تحریک نشي چاري دا څنګه زموږ ته مولانا صاحب د تحریک حال مو ولیدلو کینه او بغض پښو کیم زیتا هغه تحریک ورسېدلو خو بهرحال میجه تحریک نویت بیخي بدل نه خو بیا زه دا ته وایم چې لږ کې به اخلاص په چارو خوري او انشاءالله تعالی سویرا ملګري ډېره د اخلاص د چارو خڅېدو او یو بیا په خیر شه زه به ناراوایه توس به جواب رکوي یاري وزیر دې رهایی لپاره یا او دې نه سره ویش به اجازه ته نه خوري زه به تاسو سره رها کرو توس به رها کرو توس به یاري وزیر رها کرو علی وزیر